وعلیکم سلام. بیګل ماما څنګه؟ الحمدلله. مې خو ته غیا واچوله. او مې خو ته مې غیا واچوله دي. دا شي به سټیم. لشته لا ټیم شته. دا خو په خپل ټیم نشو بغیر ټیم نه شو راشلی. صحیح. اسنه کې یو خبره مې تکوله مې اختر را نږدې او دماغه بچي بار بار زد کوي چې جامې را واخله نو مې کو دا تنخواه دې له 70 ورځې مخکې راکړه ډېر بخي. یاره خبره خو له وکړه. او دا ان شاء الله بل هفته کې ویل درکم. زه ټیک خان بس زه به اجازه واخلم. زه به وروسته بیا راشم نشته به واپس بیا راشم. زه ورځم. وای خدای پاکه پردي مزدور ډېره ګرانه ده. په باران کې زره زره شو، کله بوتاوي وي کله ګیا وي وای کله سوټي غورځولي. وای غریبې هره لوبه راته وښیه خدایه، روژه ده خدایه ته معاف کړې خدایه. بابا ته به مړه ده جامې کله بخیر اوس جانې څنګه یې ښې بچي؟ یا بچي جامې به درله واخلم غوره چې نیک تنخواه که خیرې راکړي بس به 3 ورځې بس بیا به لاړ شم جامې به درله واخلم. نو نیک به کله تنخواه درکوي؟ ګوره بچي چې میاشت د خیره پوره شي نو ابه تنخواه راکړي خیر د 15 ورځې به ته زه اډوانس واخلم چې ما له راکړه زه پنځونه جامې مامې اخلم. بیا خو ترزیان جامې م نه ګنډي. او دا خبره دې مخ وکړه زما بچي زه به درسره لاړ شم درځي ته به جامې ورم کو او انشاءالله خامخا به ګټې مله سل 200 روپۍ به ورله زیاتې ورکو دا له بیا وګنډي. بابا خو ټیک ته یوازې جامې نه سپلی به م رالالې. یا بچي فرمایشونه خو ډېر دي خو په دې تنخواه کې به تاله زه څه اخلم؟ ښه ټیک ده مړه سپلی به م دله واخلم نور. بابا اختر ته خو ورځې لږې پاتې دي نیک ته څه وایي چې تنخواه زر درکړي. ښه صیبه ورته به ووایم چې تنخواه راله زر راکړه بس. ښه زه بهر لو ښه ده بچې ځه. یا الله نیک عمله زیاته لویږي خدایه. بس ماشومان دي نو د غټو خو اختر ني د ماشومان دي روجې غټو نیسي او خوشحالۍ واړه مناوي. لکه ویسه تا اختر الجامع غشي دی او که نه؟ نه یار ما لا نه دی اخیستې زما پلار له چې کله نیک تنخواه ورکړي نو بیا به راله علي. ما خو کپړې اخیستې دي درځي له مې مور کړي دي زر ځانه کپړې والګي نو بیا د درځي نه جوړوي. ما له پلار اخیستې دي او ما له اخیستی دی. هلکه ویسه بس روژه ماتې نه پس به بیا لوبې کوو ښه؟ ته په مغه مخه ته به مړه د اختر دا جامې کله الې؟ دا د چل دی بچي نن به تنخواه راکوي او چې څنګه تنخواه واخلم تا به ځان سره بازار ته بوځم او جامې به درله واخلم. صحیح ده بچي ځه ځه ته ځه بس زه درلم ها زه کور ته درلم دلته ځان کور ته رسوه. وای خدای پاکه او روپیا ګل بابا روپیا ګل بابا چېرته تلې؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ښه لاس مې څښلی دی که خیر دی. شکر. وایه که له ساغو کې لګیا وې. یاره بس وایم دې ساغو ته مې دا بوتاوه لږه سمه کوله او ما ویل چې لږه بوتاوه ورته وکړم نو بس بیا وروسته ته لږ ټیم بیا راولشم. روپیا ګل ماما ګوره د سارو خیال ساته ښه. ولې نه؟ دا ځای نه مینه ورته پاکوه دا سوټې موټې ته درکوه ځکه چې پیسو دي که نه یاد نان پې ساته ګیا میا اوبه هر څه ورته کوم نیکه زه خو ولې دا خپې مینځم دا ځای ورته وګوره دا دغه مې ورته اچولی دا کارپېټې مارپېټې مې توس خورې کړې ساعت په ساعت ورته دا مینځم او ورته خو د سارو ډېر خیال ساتم ځکه ماته پته ده دا نوکان بیا خرابېږي نو ماشاءالله وګوره د هر یو څاروي خپې ته چک کولی شي صفا سوتره دي. ډېره ډېره وایم نیکه که خفه کېږې نه نیکه نو ما که هغه تنخواه دې رانه راکړو زه به هغه بچي د پیچنې نه اختر نه څه سود سودا وکړم. تنخواه؟ تا بله راغلی وې که نه؟ خو ما سره پکې پیسې کمې کوزې وې. ښه
نو د سارونه په سکل مل نور څه سودا مودا غشته په هغه روز ما سره پیسې نه وي خدیخه ها 100 روپے کول کا دا 100 روپے او دا والا خان ډېره مننه الله دې خوشحاله کړي خان زه به بیا راشم او دا دې چل دی چې زه به چې دې زوی له بېخي نو جاسې جامې او سپلې مپلې واخلم خو هم دې خوښه مې دا روپے کول کا د پیسو څخه خبره نه ده وګوره د سارونه ډېر خیال ساته ته بېغمه شه خان زه لاړم ځان نه منشي السلام علیکم وعلیکم دا شکر دی چې دا تنخیه راکړه بابا څنګه چل شو تنخواه دې واخیسته او که نه یا بچې لږ ساړه خورځ بیا تنخواه مې واخیسته زه چې ځو چې نن دله جامې م ولم درځي دله ورکړمه او بیا چې دی نو اختر به دې ګرمي زه چې ځو بابا ته هم ځان له جامې اخلي شتان دا یو جوړه ده دا ته فارم ته بچې یا بچې بچې چې ستا جامې او سپلې وشوي بس دا ډېر ده بچې په ما وخت تېر دی چې ته خوشحاله یې زه خوشحاله یم کنه زباله اختر دی هغه درځي له بيپوزه کنه یا بچې دا که به مې ریبلې ول به بیا ځو که نه نه درځي بیا بندېږي ښه ښه ده بچي راځه چې تا له دا سپلې او د دردونه جامې را واخلي زه چې ځو بابا غړې مې ډېره خوښه یا بچي سبق لځه او سکول په شوق وایه زه چې څه مزدوري کوم زما نور څه دي کوم پتا به لګوم که نه خوشحاله خو یې که نه زه چې زه کور ته لکه تر راځه چې د اوبې صاحب کپړې وګورو چې سبا نه اختر دی چې پلار ولې څنګه کپړې اغوستې دي او خوښه مې ده بابا د اختر دا شپه به کله تېرېږي چې دا سپلې جامې واچوم یا بچي بس دا اخرې شپه ده سبا د خیر اختر دی تلوار مه کوه وا بچی که نه هغه دې ملګري دي مراله ده کښېنه بچو کښېنه کښېنه ښکلې دي او کپړې دله نه دي اغوستې کپړې مې دوه جوړې اخیستې ده وښایه ګړۍ مې م اخیستې ده ښکلې دي ها ښکلې دي ښکلې دي او ویسا بېګاله به ټوله شپه لوبې کوو ها د اختر شپه ده او ټوله شپه به لوبې کوو او سبا به میلې ته م ځو ګورې ها او یا لکه بس سبانۍ راځه خو سبا به اچې که نه راځئ چې اوس لږ لوبې وکړو زه بچي زه ښه ویل ته بچي ځه 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 کښېنه ګاډی دې کښېنه ځه
خدایا پاکه نو اختر د وړو وي زما بچي ورته څومره خوشحاله دي اختر ته ډېر خوشحاله دي یا الله شکر دی چې د جامې سپلې او دا ګړې وشوه اخوي دا خو جوړه پټه سره کېدو دا وېست سر نه کومې نه روانه ده لکه ورسره پلار ته आवाज کوي دا ولې بچي ماما بیا به کولې دا با وېست با وای یا الله تاسو شو یا الله تاسو شو سبا اختر دې خدایا ته خو ځان له جامې راوړې وي سپلې راوړې وي چې زه په سبا له اختر کې دا چوم یا الله د ده واړه واړه ارمانونه خو برباد شو دا چا ظالمانو دا چا زه به د ده تپوس د چا نه کوم د ده د مرګ تپوس به زه د چا نه کوم خلکه د خدای دپاره زبرګي اختر دې په ما هم غم که د خدای دپاره د اختر په شپه د هوایي فایرنګ مه کوې زما هم کور وران که زما هم کور وران